هسپانیا د اروپا تر ټولو ټیټه د زیږون کچه لري او کلیوالي سیمې یې د نفوس د کمښت سره مخامخ دي. ښارونه یې ډېری زاړه اوسیدونکي لري چې د عوایدو د کمښت سبب سوي دي. زموږ ښار په تیرو 20 کلونو کې د 100 کسانو د مړه کېدو شاهد وو. دغه کچه 0% ده او دا کار د ډېرو خدماتونو له لاسه ورکولو سره د طبي خدماتونو له لاسه ورکولو لامل کیږي. ښوونځي تاسیس شوي خو د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د غرونو په منځ کې پروت کټالونیا کې د هارندوس څخه مارلین مولډل او د هغې درې لوڼې د توت هرکلي سره مخامخ سوي دي او دوی ته په دا ښار کې ښه راغلاست ویل سوی دی. کله چې ځایي اوسیدونکي دوی ګوري د دوی راتګ ته د دې ټولنې لپاره د بیا ژوندي کولو معنی لري. زما تر ټولو خوښ دا دي چې خلک پرته له دې چې تاسو وپیژني له تاسو سره خبرې کوي. دوی له تاسو سره روغبړ کوي او تاسو د ورځې احوال پوښتنه کوي او هم تاسو د کورنۍ په اړه پوښتنه کوي او بیا دوی هڅه کوي چې تاسو خوشاله وساتي او دا تاسو ته ښه احساس درکوي. کټالونیا یو آزمایشي پروګرام پیل کړی دی چې خلک وهڅوي چې په وړو ښارونو کې لکه ویلاډا کې میشت سي. د ښار کونسل مارلین استخدام کړي او هیله لري چې هغه د هغې درې لوڼې به په دې غرني ښار کې پاتې سي او ژوند وکړي. په کټالونیا کې شاوخوا د ښارګوټي په دې پروګرام کې برخه اخلي. د اوکراین، سوریې، کولمبیا، افغانستان او ونزویلا هیوادونه کډوال هم په دې کې ګډون لري. مونږ لپاره په پای کې دا ټول اوسیدونکو یو شان دي. دا د یو فرصت د وړاندې کولو په اړه دي ترڅو هر کورنۍ د هر اصل څخه په هر ډول اقتصادي حالت کې دا کلیوالي ماحول د ژوند کولو لپاره د یو انتخاب په توګه وګوري. مارلین شخصي خوندیتوب ته لوړ ارزښت ورکوي او دا په لویه کچه کوچني ښار ته د هغې د راتلو پریکړه کیوه. مخکې هغې په بارسلونا کې په ال راول کې ژوند کاوه چیرې چې هغې د خطر کچه احساسوله په ځانګړې توګه د تنکي ځوانانو لپاره. دا یو له هغه شیانو څخه دي چې زه واقعا د ویلاډا په اړه خوښوم. هغه دا چې زما نجونې دلته ژوند کولی شي او دوی واقعا د دې وړ دي چې بهر لاړ شي او زه ویره نه لرم که دوی په 8 بجې یا 9 بجې بهر وي. زما لپاره د وخت محدودیت نشته چې دوی ته ووایم چې بیرته کور ته راشي ځکه چې دوی واقعا بهر ته تللی شي او زه پوهیږم چې دوی له چا سره دي او څوک شاوخوا دي. خلک ډېری وختونه د خوندیتوب او غوره کورنۍ ژوند لپاره د ښارونو څخه کلیوالو سیمو ته کډه کېدل غوره بلي. د ویلاډا اوسیدونکي هیلهمند دي چې خپل ښار ژوندی وساتي او دا د دوی لپاره یو ګټونکی حل دی. بهشته تلاش، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن ډي سي.